د مال او د دولت او د دنیا په مینه کې ډیر خلک په غلط فهمي کې مبتلا دي. هغه څوک هم چې په خپل مال او دولت لري هغه هم ډیر په نازیږي، او هغه څوک هم په ډیر غلطه سترګه ورته ګوري څوک یې نه لري، فقیران او غریبان. دوستان تاسو هم د یوې خبرې ته پام وکړئ، دا ډیره د غور کولو خبره ده، د سر خلاصولو خبره ده. سر په خلاص کړي. هغه دنیا که حلالي نو هم یې حساب در باندې لازم دی، حساب یې الله پاک در نه غواړي. ستا قانون هر څومره زړه ور باندې ښه دی، ته په دې مکلف یې، حساب یې الله پاک در سره کوي چې څنګه دې وګټله او څنګه دې استعمال کړله، په کم کم ځای دې استعمال کړي. ته پکې د اختیار نه یې، که مزدور یې مسلمان یې. کافر نه ګیله نسته، کافر هغه دنیا کې حصه ور نصیب نه لري، دغه دا دنیا جنت ده، دغه عذاب آخرت ته ځنډېږي، د نیکۍ بدله په دنیا کې ورکول کېږي. د مسلمان معامله برعکس ده. او که چیرته د مال او د دولت په هکله چې ډېر خلک زیات په نازېږي هغه حرامه وي، بیا خو خبره ډېره زیاته خرابه ده. بیا خو همدغه حرام مال چې دا کله دې مسترګې پټې شوې ستا لپاره به د جهنم کنده ګرځي، همدا به ستا لپاره سبب او ذریعه د عذاب ګرځي. که دې په دې خبره کې شک دی چې د دنیا پر سر څومره علما دي، تور دي، سپین دي، عرب دي، پښتانه دي، پنجابیان دي، لوی عالمان دي، کشنی عالمان دي، دارالفتاوی دي، وای آس که ټکنی دی میدان حاضر دی، لاره تا د خلاصه ده، کولی شي چې تپوس او پوښتنه وکړي. که حلالي حساب یې در باندې لازم دی، او که حرامي همدا به ستا دپاره عذاب جوړېږي د سترګو د پټولو څه وروسته. یو خبره ډېره برعکس ده. نن خلک دنیا هر څه ګڼي، حتی تر مور و پلار هم ګڼي، حتی عزت او ذلت په همدې کې ورته ګوري، په دې نظر باندې ورته ګوري. که یو څوک دنیادار و، که دروغجن و، که پډمار و، که دوکه‌باز و، بس هغه د دې معاشرې هغه فرد دی. دا په هره طبقه کې چې بس نومې شروع. او که یو څوک غریب خوار و، غریب و، هغه سره په خبرو نه ارځي، نه په دوستي ارځي، نه په مجلس ارځي، هغه هېڅ شی نه دی، د دوو ټکو د دوو پیسو سړی دی. دا خو یوه خبره. د همدې مال او د دولت او د دنیا په هکله دومه خبره ته پام فکر وړ دا ده، که ته چیرته غواړې چې دنیا ستا په حق کې پیدمن او ثابته سي، نو علما او بزرگان فرمایي چې د دنیا سره د انسان ژوند باید دی لکه د اور سره. څنګه تاسو وګورئ، اور که چیرته انسان استعمالي نو د خپل ضرورت مطابق استعمالي، پیدا هم ځینې اخلي، خو داسې هم نه چې بس ګرد ورځې بل کړي او عبادت یې شروع کړي، ایمان ور باندې راوړي. بس د دنیا سره هم دقه شانتي واوسېږي. همدارنګه درېیمه خبره په دې هکله په دې وړ د پام وړ ده، په دې وجه چې د انسان د زندګۍ او د انسان د ژوند او د دې دنیا د مال او د دولت داسې حیثیت دی لکه د کښتۍ او د اوبو. اوبه په کښتۍ کې دننه شي دي چې ډوبېږي، که تیې لاندې شي دي. سر خو په خلاصولو دنیا انبیا هم استعمال کړې ده. سلیمان علیه السلام څومره دنیادار او څومره لوی بادشاه تیر شوی دی. داسې بادشاهي الله پاک د آدم علیه السلام نه راواخله الله پاک به در قیامت پورې چاته ورنکړي. داسې ملک او بادشاهي الله پاک ورکړی و، هم په روحاني لحاظ د خدای پیغمبر او نازولی هغه بزرګ تیر شوی دی. څه درته بادشاهان به نو خولې پېښه نیولي په ورځ د آخرت، زه خو مصروف وم، وای په تا دې ټکی لاسي. بزرگان فرمای علامه ابن حجر رحمه الله چې الله پاک به سلیمان علیه السلام په ورځ د آخرت را مخکې کړي چې راسه، نو الله پاک ورته چې ستا بچي در د بالا و یا ستا ذمواري در د بالا و یا د څنګه عبادت کوي، انسان دی که پیری دی که پرشته دی، انسان دی،
نو ته چې په ډوډۍ نه مړې دی او په دې کې د ملا ماته ته به څنګه کیسه یو سړی به وي چې زه ناجوړه وم الله پاک به سیدنا ایوب علیه السلام را پیش کړي 18 کاله په داسې سخت مریضي کې ورباندې تیر سوي دي چې آخر ته چې خدای ته خواست کړي چې ای ربه زه تکلیف مسه کړم او ته ارحم الراحمین ذات یعنی یا الله دا تکلیف مالا ایسته کې دومره تکلیف ورته ورسېدی چې آخر ته بدن لاسونه وجود نسو شرولی په دونه سخت مریضي کې 18 کاله خو په خوله به د الله ذکر کوي د خدای عبادت او بندګي به کول نو په ورځ د آخرت به الله پاک دې را پیش کړي او مریض به راشي الله پاک ورته فرمایي چې درده هم زیات مریض وي یو فقیر او مسکین او غریب راشي چې الله زه خو غریب او ما ځکه عبادت نه دی کړی ستا بندګي لمانه پاتو ګرځه ورځ به مې رړې چلوله او ګرځه ورځ به مې سیبه مانه رخصه زغلوله او ګرځه ورځ به پر بارډر باندې لګړې توپ کاوي او ګرځه ورځ به بنایي کې ولاړو مګر ورځ به مې دا کیسې کولې چې ټکو سوم نوې دنیا کې چې بزرګان تیر سوي دي فقیران په خدای قسم چې ګوتې په غاړه ته ونیسي نو هغه ورته وایي چې یا الله پاک بس سیدنا حضرت عیسی علیه السلام او نبی کریم علیه السلام را پیش کی چې لدنم زیات مسکینان وست په ټول عمر نبی کریم علیه السلام په غنمینه ډوډۍ ځان نه دی مړ کړی اچ په ډبرې به په ځان په نسب سي تړلی وي صحابه کرام چې ډبرې به په ځان نسب سي تړلی سیدنا عیسی علیه السلام دومره غریب تیر سوی دی څونه لوی پیغمبر د الله پاک جل شانه دی یو لويشتم ځکه په ټول روی زمين کې دی نه لري تر اوسه پورې نکام نه د کړي نکاح په اخر کې د زمان چې دی راکړه سید رسول الله مبارک په امت کې کوي یو ما شام ډوډۍ ملاسو د ورځې به درک نه لګیدي یو څوک برا پیش چې الله زخه نوکر او مزدور او چپړاسیو د حکومت زماریم په غاړه واغال ته پیردار ټاکلی ول زه خو خادم او غلام ولم زه خو په بند کې بندي ولم الله پاک جل شانه به سیدنا یوسف علیه السلام را پیش کړ قرآن کې الله پاک فرمایي ما پر خپل بندگانو باندې حجت تام کړی دی عقل مور کړی دی انبیا مې ورلی جلی دي کتابونه مې ورلی جلی دي نشانه د قدرت مې ورته غوړولې دي نو ځکه په قبر کې به پوښتنه کیږي چې لا درې ته ولا تلیت نه دي څه ولوستل نه دي څه واورېدل او نه دي څه خپل سوچ فکر وکړ ګیډې د پاره څونه انسان سوچ کی جهنم هیڅ کله نه ډکیږي د جهنم یو صفت دی ګیډه دغه پرشان ده جهنم به الت فورز د اخرت ناری وي حل من مزید ال زیات تاسو تر نو نه پوری دا ګیډې ویلې چې بس ما شام غوښو خوړلې بس یو میاشت به چوبس نه هغه وی حل من مزید نو الله پاک جل شانه دی مړ تاسو داسې بندگان د الله پاک جوړ کی چې الله ته راضي